بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. عباس رضي الله عنه سيدي ما او دي علي رضي الله عنه بمنسكي دا الفاظ يويل سيدي مو بمنسكي فيصله راوك. فقال القوم قوم مرتويل اجل يا امير المؤمنين فاقضي بينهم. يا امير المؤمنين دي خلق صحابه سيدي دو بخواكي ناسو سيدي دي بمنسكي فيصله وروكر واريحهم او دي دا مساله دا جنجال لمين خلاص كده لدي تكليفنا يخلاص. فقال مالك بن اوس دي زي رازي بيا ورسته. فقال عمر أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم. أول قسم دي طول خلق وتوكل إيه خلق دي تاسي دي الله بوزات قسموي سي رسول الله دا خبره کړی ده او کینه ده کړی سي موږ د مال میراث نه پریدو څه مو پری خو دل دا صدقه ده. خلق ورتويل نعم دي طول ورتويل نعم طول الصحابه ودا دي په خوا کې سيناس زبير دا وعثمان دا مخکې بعضي الفاظ راغلي دي صحابه ونمونه راغلي بعضونه دي راغلي خو د په خوا کې څومره صحابه. ثم اقبل على عباس وعلي بیا ورسته مخ راوړل په عباس او په علي باندې. فقال ورتوي ويل انشدكما تاسد واړو ته قسم درکوم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض دي الله په اراده د ازمکه او اسمانونو د دې په منځ کې سلسله دا چلی. اتعلمان ايه تاسو دوړو په دې خبر یاس ان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نورث ما تركناه صدقه موږ د مال میراث نه پرېږدو انبیا څه پرېدي هغه صدقه ده. قال نعم اکبر دغه قال نعم مهيره قال نعم دغه ځکه عباس او علي دي ابو بکر تصدیق کوي ځکه دا روایت د میراث په مسأله کې ابو بکر رضی الله عنه فاطمه الزهراء رضی الله عنها تویلیو بالکل. دوی ګوره علي رضی الله عنه په دروغ قسم کوي لسه محترم نعم علي رضی الله عنه خائن والعياذ بالله. سي عمر منل نه خو عمر قسم ورکړ نو دی عمر په قسم کې ویل سي بالکل رسول الله دا خبره کړې ده. لدغه روایت نو دي شيو دي مذهب باطل والي درته ثابته شک دغه روایتنا دي عاقل انسان دی پار وسګوري شاید ټول وای سمبیا دي مال میراث پری دي نه وای فاطمه رضی الله عنها دي نبی عليه السلام میراث صحابه و نه دور کړي او قارسه وای بالکل باغ فیدک کې وای نه دور کړي نو دلته خو علي رضی الله عنه دي ابو بکر ملګری ده دلته خو علي رضی الله عنه دي عمر ملګری ده پېږي کنه بشکه او قارسه بالکل پوښم په کچيري رسول الله دي مال میراث پرې خودلای اي شيو نو دلته علي رضی الله عنه تر عمر الفاروق رضی الله عنه قسم ورکوي وای اي علي دي تا دي الله په ذات قسم وي دا خبر رسول الله کړي او کینه دا کړي رسول الله علي رضی الله عنه ته بالکل دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. الله اکبر. دې ځای کې بیا علي رضی الله عنه صادق وي یا بدروغجن وي. کچيري صادق وي نو خبره ولینه منی او کچيري کاذب وي ایا یو امام کاذب دروغجن جوړیدلی سي نه هیڅ کلام. علي رضی الله عنه پاک جنتی انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یار دی رسول الله زوم دی جنت دی مؤمنان و سردار رضي الله عنه وارضاه. والشيوي ويم النبي عليه السلام دي مال ميراث بريدي او عرض هو ويتس ويني بريدي او دا روايتونه دي په کتابونو کې مستا سي انبياء دي مال ميراث نه بريدي. خوذلت دا روايت خو ډیر وګده. فقال عمر ان الله جل وعز كان خص رسوله بخاصة لم يخص بها احدا غيره. يا علي اي وعباسه نبي عليه الصلاه والسلام ته الله ډیر خاصيتونه ور کړیو خراته متوجي سي په دې مسردر خلاص کړم ښه يعني إن الله عز وجل خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. يعني النبي عليه السلام الله داسي خاص أعمال دي خاص أعمال إجازة تركنا سبتشاتي إجازة نو بإسلام. بس مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سو خزي کړي سب بعضی روایتو کې نه بعضی کې یولس کړي دي و بعضو کې زیات سراغلي دي لیکن په دې باندې امت متفق ده چې یولس خزي کړي. وس امت ته څو خزي روا دي په اسلام کې څلور. دا یو خاصیت سوري رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک يعني خاص رسول الله دي پاره ډیری خزي رواوي په اسلام کې دي امت دي پاره روانه دي. نو دغه سي اشاره عمر بن هور توکل سي څنګه دي امت کې دي هر پلار میراث ستا لیکن دي رسول الله میراث نه صدا خاصیت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. بشک
نبی علیه السلام د مال د انبیاو له شان سره نه لګیږي چې مال شاته پرېږدي، دا د انبیاو لوړ شان ده. بشک بعض انسانان باید ولې انبیا د مال میراث نه پرېږدي؟ ځکه مال میراث چې پرېږدي دا د انسانانو د عامو انسانانو چې یو بل ته ضرورت لري، د دنیا ضرورتونه دي. نو اما رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته ضرورت نه درلودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ته ضرورت دي، دغه له شان سره دا نه لګېدل چې یو رسول دی ځي او دی وایي چې ما باغ پلاني ته ورکړي، ځکه د انبیاو فکر او سوچ او غم د دنیا نه وي ورسره، هغو سره خاص د الله د دین او د رسالت غم وي. بشک الله اکبر. دا خو موږ تاسې عام انسانانو میراث د پلار زمکه د پیسې دي او څه شي دي او څه شي دي، د انبیاو له شان سره دا نه لګي، ځکه د انبیاو شان ډېر لوړ ده، د هغوی فکر او هدف یوازې څه شی ده؟ تبلیغ د رسالت ده. بشک ښه په دې ځای خو د انشاءالله سر خلاص. اوس وروسته ته راځه دی څه ورته وایي. ښه ثم قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ذلك قالوا نعم. دا خبرې ورته وکړې چې ډېرې خبرې چې ابوبکر رضی الله عنه د تاسو سره د ښېګڼه کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل له تاسو سره کول چې څنګه نبی علیه السلام کول، هغه ټول شیان هغه در سره کړي. زه د الله په ذات قسم در کوم هغه داسې وکړل. قال نعم. دلته بیا د ابوبکر تصدیق وکړل. اوس دغه ځای کې قال فلما توفي رسول الله قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. نو تاسو چې په هغه وخت کې د میراث طلب وکړل، تاسو هغوی ته په همدغه فکر کتل. عباس رضی الله عنه ته وایي چې تا د خپل وراره میراث غوښتل او علي رضی الله عنه د خپلې ښځې میراث غوښتل، نو تاسو دا ګمان په ابوبکر هم کړی و. فرأیتماه ګمان مو په هغه باندې داسې کړی و چې هغه دروغ وایي، خائن ده او غادر ده. ښه اوس وګوره والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق. قسم په الله ابو بکر صادق و په دې عمل کې. الله اکبر الله اکبر. بیا وروسته ثم توفي ابو بکر وانا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بکر فرأيت ماني. بیا مو په ما دا ګمان کړی. والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتني انت وهذا وانتما جميع وامركما واحد فقلتما ادفعا إلينا فقلتم إن شئتم دفعتما إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. يعني تسيور تويل وإذا خبره دي نبي عليه السلام لوقته أو دي أبو بكر دي ما په وخت د سره روانه ده. وس دغه د خیبر زمکې سيدي دا تو د ټول صحابه په مخ کې د دې د کرونده څه ورته وایي په پښتو کې چې په دې باندې حاصلات کوي او څه شي کوي ور باندې چې دا تاسو ای عباس او ای علي ګوري وري کړل بیرته په دغه ځای بیا دوی ته نه وایي دا د زنديق زمن دوی ته ورته ویل چې دا تاسو اوس واخلئ د دې ساتنه کوي فصل ور باندې کوي چې ارڅ مزړو حاصل را اخلي چې څومره مو ضرورت او مصرفوي چې ضرورت مو نو هغه بیت المال ته ور کوي. دي دوار ورتيسي قال نعم مو په دې باندې راضي او په دې فیصله باندې. عمر رضی الله عنه خدای ټول شي ور کړی د خدای مو غر کړ، خدای مو تباہ برباد کړ. او بیا د دې خو څه کوي چې عمر خو خپل ځان ته نه در اخیستلی، بلکې د دې مسؤلیت عباس او علي دواړو ته ورکړل چې لدینه کوم حاصلات راځي د تاسو مصرف بجین را اخیستلی کیږي چې څونه مصرف مو چې اضافه کېدل هغه چیرته ورکوي؟ بیت المال ته ورکوي. دی فقط یوازې همدغه خبره را اخلي چې فرأیتماه کاذبا غادرا آثما خائنا. تاسې ابو بکر باندې دا ګمان کول، خو مخکې علي رضی الله عنه ته قسم ورکړل چې ورته ویل قال نعم په الله قسم چې ابو بکر دا خبره رښتونه کړې ده. نو چې کله علي رضی الله عنه شاهدي ورکړل چې ابو بکر رښتونه یو په دې عمل کې، نو کاذبا آثما غادرا دا خو لاړل لمنځه، خو هغه ګمان فقط د دې پاته و، هغه په هغه قسم کې لمنځه الله سره ورکړل چې په الله قسم ابو بکر صادق و په دې خبره کې. الله اکبر. ټول عمر چې له دوی سره مخامخ کېږي د اهل سنت والجماعت اصول دا دي چې په باب کې کوم روایتونه راغلي دا به ټول را یو ځای کوي.
اوس ګوري په همدغه مسلم کې د متعی په اړه باندې د درې ورځو مطعم راغلی د نبی علیه السلام صحابه ته اجازه ورکړي د درې ورځو. اوس به څوک راځي وای والله په مسلم کې راغلی د نبی علیه السلام د متعی اجازه صحابه ته ورکړي ورکړي، لیکن په دې باب کې کوم روایتونه راغلي دا ټول راواخله د حراموالي روایتونه ورسته سی بیا راغلي دي هغه ولې نه رااخلي. پوه شو نسته اهل سنت والجماعت اصول دادسي یا به ټول روایت لسره را اخلي ټول به مني او یا یو جز دي تا په خوخه او په طبيعت برابر وي هغه هم بیا نه مني. جزاكم الله خير قاري صاحب محترم. دې سړي ته وایم چې سر دې اوس خلاصو که خلاص نسو کته شوی د قاري صاحب نه پیګم چې خپل لاړه کچا کوس کنه پیګم. ښه الله دې وکړي چې په دې خبره باندې پوسوي. ښه راځي دوستانو علي زر کوي په دې مسله مو سر خلاص کچيري په امدغه روایت کې لګ په دقت باندې فکر وکړي د شیعه او مذهب په امغه لحظه باندې لمنځي. بالکل قاري صاحب محترم. په امغه لحظه باندې لمنځي. خدای دې علي رضی الله عنه قسم عمر رضی الله عنه کړی دا علي رضی الله عنه په قسم باندې اقرار کړی دا ځای خپل عوام متنوي. شک راځي په خیر مهرباني. قاري صاحب محترم دلته دا نظر تر راپورته کوم د سورج کې ناست او خاص منفي خبرې لیکي دته یو درس کول ور پکار دي څنګه یو خخه راپورته کړ څوک ده د چار نیوکه ورشي لري دلته راسي د سړیتوب پر کم دلته یو منټ علي دوستانو علي بارك الله فيكم. ابا بلغه حیدری مراجع کا حیدری خبرې کول او راپورته کوم هغه دغه صبر احمد زي سيب الله جل وعلا دي المسيد درلوي كنو دا شيريني بكلوي رتب تعمر كمان ان شاء الله والله تخو واسمه باور درباني واسمه باور درباني نس مشكل ده امر خدتي بابا عبد الرحمن سيما امر خو هغه وخت خون کوي سي امر خو هغه وخت خون سي کله عملی سي اما سي عملی کیږي نو بیا امر قرسه محترمه ته امر کوم نه عملی کړای نو بیا جریمه موقع کړای می نو ان شاء الله امیر صاحب زه تاسو هغه موډریټر زه دا کوم خو زه تاسو چې کوم ایکسپلینیشن مال راکوم زه په غیر پوه شم ډیره مننه ادا کوم قدرمن سي بیا ان شاء الله خبروم هم دا کلیپ خیر به هم دا را ولا در سره بل ورس راځي دلته را ولا در سره ښه صحیح دی جی دلته را ولا جزاک الله زه ورځم السلام علیکم قدرمن شبیر خان تاسو اپشن نشته دلته چې تاسو اپشن واچوي چې موږ راوچت کو ښه شبیر بس بابا عبد الرحمن سيف د بوایو چې هغه څه شي شیرنی در باندې خوده بیا به عمل ور باندې کوي بابا عبد الرحمن سلام لك شي کوشش وکوم شیخ صاحب کوشش وکوم ان شاء الله العظیم یا خبر چې کوشش ته لاړ بیا په کې دغه باندې نه ارزي ویلو باندې نه ارزي نه مخکې خو دې لوی امر وکړه اوس بیا کوشش ته دا یو دقیقه کې سړی لکه سټیزن سات بدلیږي را بدلیږي دا بيخي خون ولا حق لکه څه شي هغه سټیزن سات نه دی غرمې په 12 بجې به درته لیکلي چې د شپې وز 3 بجې دي کله کله چې درېدلې وینه نو احمد زي سيبو سالته وای امر کوا الته بیا وای کوشش لا اله یا احمد زي سيب زخه ګور د خبرو ته می پام یو دي خبرو پیګم ځنی درته کوي اوس به بیا قصه سره ورانه راځه دا ملګری ال زر کوي ال به بل جن زر کوي بارک الله فيكم خیر سي درته راپورت وکړه علي زر کوي ښه مهرباني وکړئ دا څوک ده راځه ریپورت مو وکړه دلته سراسي پرونم قصه غر کوي خدای بازي مخلص مؤمنان ولا لا د دوی ته اجرونه ورکي پرون چې چا لایف ته نجات ور کړی د پرون موږ ډیر غټه تحدي کړی مال کوم بند کړل نو بیا به دغه سی او کوم بند نکړل بیا به دغه سی نو الٰه العالمین دی هغه ملګری را تسرلولي کړی خدای جل وعلا دې په ژوند او ژوندۍ کې برکتونه ورکړي نو نن څوک نستر سره دلته راسي ډز بیرته غورځار سي ښه پریز د کپراز د څه شي نوم دی پیروز السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب سره یو پوښتنه تر راغلم د نن صدا کوم د ایران د مشر سي وفات شو کنه یا شهید شو نو ما دې یلی خو پریک دي سي سوای لی خو پریک دي سي سوای لا اله الا الله دې مې مخکې وضاحت ورکړل ودی علا بندگانو زخه
زه خو داسې لایفونه نه جوړوم چې زه به ټول په ټوله ورځ په یو څه باندې لګیا یم. نو دې خبره مې مخکې وضاحت ورکړی د الله دې تاسې پوهه کړي. الله دې خو څه وایي دا د بعضې انسانانو د طبیعت داسې جوړ شوی دی لکه د مرداري مچ، لکه د مرداري مچ چې هر ځای دی په مرداري باندې کینني او د ورځې دی په مرداري باندې راونه ګرځي، خوند نه ورکوي، طاقت نه ورځي. نو هر چاته خو وضاحتونه نشو ورکولی شي. نور به ټوله قصه پاتې ته دې باندې خبرې کوو. دا څوک د مهرباني وکړي علي زر د ابو د جانه دی لیکل کې ابو جانه مهرباني تاسو څوک موږ سره ناست دی